محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمېشنر سره ولیدل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند نن چهارشنبه د 1415 لمریز کال د سرطان میاشتې په 18 نېټه په خپل کاري دفتر کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمېشنر ښاغلي برهام صالح سره ولیدل. د دې لیدنې پرمهال د افغان کډوالو پر وضعیت له راستنېدونکو کډوالو سره پر بشري او پراختیايي مرستو او له عامو افغانانو سره د راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو مننه وکړه چې له افغان کډوالو سره بشري مرستې کړې دي. محترم ملا صاحب ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه او نړیوال بنسټونه د خپلې مرستې پراختیايي برخو ته ځانګړې کړي څو راستنېدونکو کډوالو او په کور دننه بې ځایه شوو افغانانو ته د سرپناه، ښوونځیو، برېښنا، پاکو اوبو، کارموندنې او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلي برهام صالح په پراختیايي برخو کې د افغانستان اسلامي امارت د ترسره شوو هڅو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې دوی به پوره هڅه وکړي څو د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لا زیاتې مرستې راجلب او افغانانو ته د ژوند اسانتیاوې رامنځته کړي.